अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व असअदिन नबिय्यीन नबिय्यिना मुहम्मदिन वअला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन वअला सहाबतिहिल गुर्रिल मयामीन वअला त्ताबिईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अकरम अब्दिन व अअज़म रसूलिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क्रमुदाम आदत अक़बल इबादत क्रमुदाम आदत अक़बल इबादत पस लमर्ग सो कामल कवलेंशी नुज़ान कस्तड़े पजवंदन का इबादत की जान कस्तड़े पजवंदन का इबादत की पस लमर्ग का अमल के जज़ाई निश्ता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन मुअज़्ज़ज़ सामिईन मास्ता सोड़ाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़द्दस किताब क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद सूरह हिजर स्वारलसमा सिपारा आयत नंबर यवकम सलम तिलावत को रब्बुल आलमीन दे पदे आयत करीमा मुबारक बांदे माला दा हक विना कौलो और पहागे बांदे मुंगा टोलो और दुनको दा अमल कौलो तौफीक रानसी
په خپل عبادت باندې همیشواله کول او د هغې حفاظت کول. اوچت مؤمنان هغه دي چې یو عمل کوي نو هغه عمل پوخ کوي. پوخوالی دې ته وایي چې یو نیک عمل کوي نو بیا یې پرېږدي نه، سر ته یې رسوي. یو هغه جذباتیان شانتي دي چې جذبه پکې راوچته شي، یو نیک عمل وکړي او بیا یې پرېږدي. دغه صحیح مؤمنان نه دي. صحیح مؤمن هغه دی چې دی به همیشه د خپل اعمالو حفاظت کوي او په هر ځای کې به خپل نیک عمل جاری ساتي. بعض خلک داسې وي چې هغه خلکو ته ګوري چې خوا او شا کې خلک ویني نو نیک عمل کوي، او چې ځان لوي خلک نه وي نو بیا نه لمونځ دی، نه تهجد دی، نه ذکر او اذکار شي. چې خلک وویني نو په ده کې جذبه راوچته شي نو دا صحیح مؤمن دی. یو سړی چې د رب العالمین بندگی کوي نو هغه دې ته نه ګوري چې خلق شته او که نه، بس الله ته ولاړ دی او بل د خپل الله رب العزت سره چې کوم دی خبرې اترې کوي. او که داسې نه وي چې خلکو ته ګوري نو دا بیا دلیل د دې خبرې دی چې د دې سړي په عبادت کې خرابوالی شته. نو د نیکو اعمالو حفاظت او په هغې باندې همیشوالی دا ډېره ضروري خبره ده او زمونږه معاشره ورته ډېره محتاجه ده. زمونږه ډېرونه خویندې داسې دي چې څه وخته پورې اعمال وکړي او بیا یې پرېږدي، او دا د یارې خبره ده. دې باندې یریدل پکار دي، ځکه چې د عمل د نه قبلېدو یوه نښه دا هم ده چې دې عمل پسې ته بل عمل ونه کړي، او دا ډېره ضروري خبره ده. عبادت چې دا به تا د رب العالمین بندګۍ ته راکاږي، او ګناه دا به تا ګناهونو ته راکاږي. یو سړی که ته وویني چې هغه ګناه کوي نو پوهه شه چې دغه انسان سره نور ګناهونه هم شته دی، ځکه چې هغې ګناهونو دې ګناه ته راښکلی دی. او د رب العالمین بندگی د الله رب العزت عبادت کول دا بتا د رب العالمین عبادت راکاږي. لکه حدیث مبارک کی دی چې رښتیا ویل دا نیکی ده، او نیکی انسان جنت طرف ته راکاږي، او دروغ ویل بدی ده، او دروغ چې کوم دی هغه انسان جهنم ته راکاږي. نو کله چې ته یو سړی ووینې چې دا د رب العالمین په عبادت باندې همیشوالی ولري نو پوهه شه چې دغه عبادتونو دې ته راښکلی ده، ځکه چې د نیک عمل د قبلېدو یوه نښه دا ده چې نیک عمل به تا بل نیک عمل ته هم راکاږي. ستا دا زندګي دا به ټوله د رب العالمین دا بندګۍ نه ډکوي، همیشه به ته چې کوم دی په عبادتونو کې لګیا یې. اللہ رب العزت په سورہ حدید آیت نمبر 16 کې فرمائی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. آیا ایمان والو د پاره دا وخت نه دی راغلی چې د دوی زړونه د الله رب العزت د یاد د پاره او د حق کومې خبرې چې نازلې شوي دي قرآن مجید د هغې د پاره عاجزي وکړي. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، او دوی د نشي پشان د هغه خلکو چې دینه وړاندې دي چې هغه ته کتاب ورکړی شوی و، دینه وړاندې کتاب ورته ورکړی شوی و. فطال عليهم الامد، پس په هغه باندې موده اوږده شوله. فقست قلوبهم، الله رب العزت فرمایي دا هغوی زړونه سخت شو. زړونه یې ولې سخت شول؟ یو سړی به وایي چې تا خو بیان ته دې خبر رانیولی دی چې عبادت باندې همیشه والی او آیت کریمه دې دا ولوسته چې د اهل کتاب زړونه چې کوم هغه سخت شوي وو. نو د دې آیت مبارک تعلق د دې موضوع سره هغه دا دی چې د دوی زړونه سخت شو، مطلب دا چې دوی عبادتونه پرېښودل. که دوی په خپل عباداتو باندې قایم وې، کوم چې ورته خپل پیغمبر ښودلی و
نو د بل پیغمبر راتلو پورې به د دې زړونه نه سختي دي. نو دا زړونه چې سخت شول مطلب دا چې دوی د عبادت په منځ کې پرې کړل، هغه عبادت ختم کړل، نیمه پورې عبادت وکړه، د الله بندگی وکړه، همیشه دغه عبادت اونکو د رب العالمین او دغه عبادت په منځ کې کټ کړ. په دې آیت کریمه مبارکه کې فائدہ او اشاره هغه ده چې دا طریقہ د اهل کتاب و چې عمل شروع کو عبادت د رب العالمین شروع کو، هغه عبادت بیا په منځ کې پرې خو د سرته اون رسول. نو د ځان د اهل کتاب سره بچ کم دی، خپل ځان چې کم دی نه شابه غیر نه بچ کم دی جدا لري. او فائدہ پکې دا ده چې عبادت ته شروع کو نو بیا هغه عبادت چې کم دی هغه سرته ورسوا. ځکه چې اهل کتابو کې کله پیغمبر موجود نو عبادت کو، او چې کله درنه پیغمبر لاړ نو عبادت پرې خو ده. نو موږ له اوس پیغمبر تللی دی په دنیا کې نشته دی، نو موږ او تاسو ته دا تعلیم او ترغیب ده چې تاسو هم خپل عبادت پرې نه دی او دغه خپل عبادت باندې همیشه والو. بعض خلک داسې چې هغوی ته نصیحت کې په هغه وخت باندې هر څه مني، خو چې کله نصیحت ته بند کړ بس بیا هیڅ نشته، هر څه ختم. او بعض خلک داسې وي په معاشره کې چې دا ډېر کم خلک وي چې هغوی ته د نن نه لس شل کاله مخکې چې کوم دی نصیحت شوی وي، هغه نصیحت د هغوی په مازغو کې پروت وي، هغې نصیحت پسې دغه خلک روان وي. د نن نه وړاندې لس کاله وړاندې شل کاله وړاندې ورته د کلي یو عالم دا خبره کړي چې ګوره داسې خلک به په معاشرې کې را پیدا شي، داسې مولین به درته راشي چې هغه به ګوره دا خبرې نه مني، د دې نه به انکار کوي، پام کوئ د دغه خلکو پسې روان نه شئ. نو دغه خلک په معاشرې کې نن سبا ډېر کم دي چې په هغې نصیحت باندې دی عمل کوي، همیشه والی پې وکړي. الله رب العزت د مؤمنانو صفت کوي الذین هم علی صلاتهم دائمون. مؤمنان هغه خلک دي چې هغوی په منځونو باندې دوام وکړي، همیشه والی پې وکړي. الله رب العزت دا اونه فرمایل چې مؤمنان هغه خلک دي چې منځونه کوي، بلکې داسې او فرمایل چې په منځونو باندې همیشه والی وکړي. ولې؟ ځکه چې ټک خطا منځ کوونکي هم په دې کې راځي، که ټک خطا منځ کوي خو هغه هم خلک وایي چې منځ خو کوي، ولیکن نه، الله رب العزت فرمایي نه، مؤمن هغه سړی دی چې دا په خپلو منځونو باندې په عباداتو باندې دوام ولري، همیشه والی پې وکړي. دا به نه وایي چې بیمار یم کولی نشم، کار روزګار کومه فارغه نه یم، نه، که دغه انسان بیمار وي فارغه نه وي، خو لیکن دغه انسان چې بیمار وي په اشارې به کوي چې فارغه نه ځان به فارغه او د رب العالمین عبادت ته به ودرېږي، هغې باندې به همیشه والی کوي. بل فضیلت د دې دا دی چې کوم خلک په خپل عبادت باندې همیشه والی کوي نو دغه عبادت رب العالمین ته محبوب عمل ده او دغه خلق دی الله رب العزت خوښ دي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره یو چټای و درای و، په هغه درای باندې بده مبارک د ورځې ناست او د شپې به تر نبی اذان ته یو خیمه جوړه کا او په هغه خیمه کې به ودرېد د رب العالمین بندگی به پکې کوله. صحابه کرام براغ د خیمه نه بهر به رسول الله مبارک پسې ودرېد، ځان له خلقو بیا ورسته صحابه کرام سیوا شو. نو رسول الله مبارک د خپل خیمه نه راووت او صحابه کرام ته وایي چې اے د الله بندگان، تاسو هغه عمل پزان باندې لازم کوي چې هغه باندې تاسو دوام لرلی شئ، همیشه والی په لرلی شئ. ذکر رسول الله مبارک خو ډېر اوږد مونځ کو. عائشہ مبارکه فرمای رضی الله تعالی عنها زمونږ او تاسو مور چې رسول الله مبارک په دونه قیام کولو چې خپل خپې مبارک دا به او پټ سیلی، هغه خپې به او چاودې د ډېرې قدرتولو د وجې نه، نو صحابه کرامو خو دونه طاقت نشو لرلی. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي چې تاسو هغه عبادت وکئ، هغه شی په ځان باندې لازم کوئ چې تاسو په دوام ولرئ، داسې نه چې بیا په منځ کې هغه پرې کوئ تر نیمه پورې وکئ او بیا یې نشئ کولی. ولې؟ ځکه چې الله رب العزت ګوره نه ستړی کېږي په اجر ورکولو کې، او تاسو به ستړي شئ بیا به عبادت نشئ کولی، نو دغه اجر نه او ثواب نه به تاسو محرومه پاتې شئ.
د دغه وجه نه چې کوم دی انسان له هغه عبادت کول پکار دي چې هغه باندې دا انسان همیشه واله وکي، نو دغه انسان به رب العالمین ته خوښ انسان یو، دغه عمل هم رب العالمین ته محبوب عمل. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وای چې رسول الله مبارک فرمایل څوک چې د شپې د خپل اورادو نه اودشه، څه اوراد ځان ته مقرر کړي دي چې دا به د شپې وایم، دا غې نه اودشه او یا دا غې د حصې نه اودشه، نو دې د خپل اوراد چې کوم دی په سباله باندې د سبعی د مانزه او د ماسپخین د مانزه ترمنځ اولولي، نو چې اولولي د تبسکیږي رسول الله مبارک فرمای کتب له کانما قرأه من الليل، په رب العالمین د پاره د عمل داسې لیکي گویا چې د عمل د شپې لوسته. انسان د ځان لپاره مستحب عمل د غیر لپاره څه حصہ مقرر کولې شي، یو وخت هغه د پاره ټاګلې شي چې دغه پلان کې وخت کې بزو دونه نفلی عبادت کوم، دونه به قرآن مجید تلاوت کوم، دونه به درود شریف تولم، دونه اذکار وکم، دا غي د پاره چې کوم دی د ځان د پاره یو وخت ټاګلې شي. رسول الله مبارک فرمای وی کچرته دا انسان اودشه هغه اورات تر نخپل پاتې شو، یعنی مې پورې اولوستو دی اودش دغه صحیح ست پاتې شو، نو دغه انسان دی بیا د صبا او د ماسپخین ترمیان دغه اورات ولولي، نو د نوافل او قضایی اگر ک نشته دی، خو لیکن رسول الله مبارک بیان کړی د دې د پاره چې په دې عمل د عبادت باندې همیشه والے راشي. انسان چې کله د سبق نه چټیو کی مدرسې نه چټیو کی پاتې شنو سبا ته بیا ځړنه نه لګي. دغه شان یو مثال مې د تدرکون رسول الله مبارک وای فرمای چې تاسو دغه عبادت پرې دی نو هغه قضا کوي ما بلکې دغه قضایی راوړی د سبا او د ماسپخین ترمیان او اجر په د رب العالمین هغه درکې لکه څنګه چې تا د شپې لوسته. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما مبارک وائی جماعت رسول اللہ مبارک فرمائے یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، د فلان کی پشانتے مکیے گا، د فلان کی پشانتے نشی، ولی کان یقوم اللیل فترکا قیام اللیل، اگر چکمو د شپې تهجد به کول او بیا د شپې دغه تهجد پرې خور دا څه نشي ګوره دا خپل عبادت ته چې کوم د پمنس کې کټ نه کې دا هغه صحابي د تاسو تما بیان کړو چې د مبارک په یوش په قرآن مجید ختمو هر ورځ به د درو جوا رسول الله مبارک او ته فرمایي چې ګوره دا سه کې د شپې چې کوم د دونه تلاوت کې تمام شپه مانځ ته ولاړې او د ورځې د روزوي خو ګوره دا کار پرې نه دی، د فلان کې په شانته نشي هغه ګوره د شپې را پاسیده تهجد به کول او دغه تهجد بیا پرې خور. نو فائدہ پکې دا چې ځوانانو د پاره داسې تربیت ورکول غواړي چې څنګه رسول الله مبارک ورکړي. یو زمونږه استاد چې کوم دا هغه تربیت وی مونږه وته دا وایو بچي د پلان کې پشانته نشي، پلان کې ګوره د بهر ملک نه راو تقصید وې دا خراب کړل ته داسې نشي. زمونږه اکثر نصیحتونه داوي پدې کې څه خرج نشته دی چې پلار بچی ته د مزدوري وي، ولیکن دومره دا چې مونږ او تاسو چې کوم د عبادت د رب العالمین دین دا مو رستو کړي دا خپل دغه ژوند دا دنیاوی کارونه دا مو په کوم دا وړاندې کړي، نو د بچی د پاره د ځوان د پاره داسې تربیت ورکول غواړي لکه څنګه چې رسول الله مبارک دې صحابي ته فرمایي چې عبد الله د فلان کی پشانته نشي هغه ګوره د شپې تهجد کول او بیا پرې خودل. دویمه فائدہ پکې دا چې رسول الله مبارک دغه سړی نامه وانه غست چې دا سړی څوک، فائدہ پکې دا چې رسول الله مبارک د سړی نامه وانه غست نو تم یو انسان مشرما کو یو سړی د په ګناه باندې ولید نو خلکو ته مو بیان او بلکې پاغه باندې پرده واچو. رسول الله مبارک په خلکو باندې پرده اچولا او بلکې رسول الله مبارک فرمای چا چې په دنیا کې په یو مؤمن مسلمان اور باندې پرده واچولا الله رب العزت په پد باندې دنیا او آخرت کې پرده واچو. آخرت پردې دا دي چې د خلکو دا ګناهونه برخکار کیږي او تاسو په دنیا کې په یو مؤمن باندې پرده اچولې دي ستا ګناه په ورځ د محشر رب العالمین پټه کی او د مخلوقات په منځ کې به ښکار نه. نو دا سونه لویه فائدہ. کله کله رسول الله مبارک په خپل تقریر کې دا څه او فرمایل
ما بال اقوام سچل شوی دی په دې باز خلکو باندې چې دا چلونه کوي. هغه باز خلک وې په دغه مجلس کې ناس او هغه نور خلک چې کوم مجلس کې وغیب به کوی نشول چې رسول الله مبارک څوک یادای، ولیکن اشاره به ورلور کا چې تاسو داسې کارونه کوئ نو دا مکه وي غیب پوه شول چې رسول الله مبارک مونږه یادای. الغرض دا حدیث مطلب دا دی رسول الله مبارک دې صحابي ته فرمای چې دا عبادت ته پرې نه دی او په خپل عبادت باندې همیشه والے او کولی دا د اهل کتابو طریقه ده. لکه آیات کریمه کې مونږه ولوسته سمودې پورې چې کوم نه عبادت د رب العالمین بندگی کولا او بیا پرې خودا نو الله رب العزت او فرمایل چې فقصت قلوبهم د دې زړونه چې کوم دی هغه سخت شو بیا د رب العالمین بندگی ته ډډه نه لګی دا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک داغنه بکله د شپې مون د عذر د وجنا یا د بیماری د وجنا پاتش نو بیا به د ورځ چې کوم دی 12 رکعات نفل هغه به کول داغه قضا به راوړه. رسول الله مبارک انسان خامخا بیماری پر راتله لکه څنګه چې په مونږ راځي بلکې پر رسول الله مبارک باندې به زمونږ نه زیات تکلیف راتله. تبه چې په پیراتلانو څنګه چې په مونږ د 2 کسانو تبه لکه 200 تبه نو پر رسول الله مبارک بزان له 200 تبه راتله وی چې د سعود عذر د وجنه به رسول الله مبارک د شپې مونږ پاتې شو وی بیا به 12 رکعات کول. د رسول الله مبارک د شپې مونږ د شپږو نه کم نو او د اتونه زیات نو. مختلف روایت دي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمای چې په رمضان کې او بغیر د رمضان نه رسول الله مبارک چې کوم دی 11 رکعات کړي، 8 رکعات تهجد کړي دي او 3 رکعات وتر وتر کړي او څوک چې څومره کولای شي هغه کولای شي هغه کې څه کم دا سو ګناه نشته او نه په بدعاتو کې داخلي. نو دا 12 رکعات بیا ولې کول چې دا 11 نه سیوانو او د شپږو نه کم نو دا د دې د پاره لکه یو مثال ورکړی دی وی دا انسان یو محبوب دوست چې وي نیک عمل مرګره دوست یو عالم دی او هغه سره دوستی ده او دا د عالم له روزانه زی ولیکن یو ورځ پکې قضایي راغله نو دا چې به په دویم ورځ لاړ شي نو د عالم سره د خپل مرګري سره ډیر ټیم واخلي چې ځکه پرون چټي شي وا ملاقات نو شوی نو پرې دا چې نن دا ملاقات زیات شو دغه انسان د پاره خو د رب العالمین د رحمت دروازې کولاوي وي نو دغه انسان چې د الله رحمت دروازې وته کولاوي او ارش په کوم دغه انسان د رب العالمین دیدار تودريږي الله سره خبرې کوي یو اورس پکې د دنه قضایي رالن وي د ورځ چې کوم د خپل منځرا او ګرځوا رب العالمین په تعالی چې کوم دغه اجر درکړي. نو په دې حدیث مبارک کې فائدہ دا چې ته په یو عبادت باندې دوام ولري همیشه والے پکې نو هغه پرې دما کله شپې د نه قضا شو نو د ورځې دغه قضایي راوړه اگر که د نفل قضایي نشته ده ولیکن د دې لپاره چې زما امت چرتا د نفل نوافل او عبادتونه اون ګرځي مختر نه وانړي موږ دا نه وایو چې تاسو عبادت ډیر کوئ او د شپې تهجد کوئ او پورا 15 رکعات کوئ او کم به نه کوئ نه کم وکا 2 رکعات وکا لیکن مدام وکا همیشه والے په ولره. عبد الله بن عمر او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اجمعین دی وایي چې رسول الله مبارک په خپل منبر باندې تشریف فرما ولاړ او موږ ته نه دا خبر اوریدله چې دا کوم خلک جمعې قضا کوي جمعه له ناراضي نو دې ته وایي چې خپل عمل نه منشي دا عمل دې پری دي کینې نو رب العالمین به ورله چې کوم دې په زړونو باندې مهرونه ولګي او د غافلانو نه به وګرځي د سنه به وګرځي د غافلانو نه به وګرځي. څه مطلب دا چې عمل دې شروع کو دا عمل مپریدا کاغه فرضي عمل دی او کاغه نفلي عمل دی او که واجب دی دا عمل مپریدا واغې ته چې کوم دې ځان رسوا او هغه عبادت په خپل ځای باندې راوړه. بل فائدہ پکې دا کم انسان دا چې دا غواړي چې ما سره د رب العالمین محبت شروع شي الله ما سره محبت پیدا کړي نو دل پکا دي چې په خپل عبادت نفلي عبادت باندې همیشه والے وکړي. مونږ ټول دا غواړو چې رب العالمین د مونږ سره مینه ولري نو مونږ لا پکا دي چې په خپل عبادت باندې همیشه والے وکړو. حدیث قدسی کې دي رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې رب العالمین فرمایي چې بنده ما ته همیشه په نوافل باندې رانږدې کی
دې چې نوافل کوي او کوي د ما ته دومره رانږدې شي چې د سره محبت کول شروع د الله د سره محبت شروع شي نو الله فرمایي به زه د غوښم چې دې په اوریدل کوي د سترګ شم چې به دې په لیدل کوي د لاس جوړ شم چې دې په هغه باندې نیول کوي د خپل جوړ شم چې دې په هغه باندې تل کوي چې دې د به کرامات وای عام خلق به د دې دعوه نه کوي دا ولی الله بیا د نه جوړ شي او چې ولی الله د انسان نه جوړیږي نو پس جوړیږي هم په دې نه په اعمال باندې جوړیږي بل فائدہ پکې دا چې انسان په خپل عبادت باندې همیشه والے کوي نو رب العالمین د سخت نه راوباسي په سختو کې بیان پریدي قران کریم کې الله رب العزت فرمای د حضرت یونس علیہ السلام مبارک مبارک فلولا انه كان من المسبحين وکچره نو دا یونس علیہ السلام زما د تسبیح وینکو نه زما ذکر نه کوله للبث فی بطنه الى یوم یبعثون ویدم ورځ تر محشر پورې بو یونس علیہ السلام د مې په ګډه کې به پروت وي او ما بن راويسته امام ابن جریر طبری رحمت الله تعالی علیه د دې آیت کریمه مبارکه لاندې لیکي په تفسیر کې وی یونس علیہ السلام مبارک چې کومو ودا پراحت کې چې کوم دې د الله یادول پراحت کې چې الله یاد کړو په سخت کې بده به الله یاد کې به بده الله نه پریدي لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء کچری یونس علیہ السلام مونږه پراحت کې یاد کړي نه وي نو مونږه به یونس علیہ السلام د مې د ګډ نه راوستل نه وي او تر محشر پورې بو یونس علیہ السلام چې کوم دې د مې په ګډه کې پروت وي نو انسان چې د سخت ناراضي نو دل پکار دي چې په خپل نیکو اعمال باندې مدام ولري او همیشه واره په ولري بل فائدہ پکې دا کته غواړي چې رب العالمین زما اخره خاتمه دا په ایمان باندې نو ته په خپل نیکو اعمال باندې همیشه والے ولر انسان دې د دینه او یریږي چې یاره کچره زه اوس د دې جمعات نه اوته مونږ او راغله د الله بندگی وکا او د جمعات نه اوته او دغه تک د چې کوم نه په بسیاتو کې اختش چرس کی سیګریټس کی او د دا سوچ راغې یاره که په دې وخت کې مال مرګ راغی او په داسې حال کې د دنیا نه رخصت شم رب العالمین ته زه بیا چې کوم دې پکم ډول ډال کې ودرې نو د بد خاتمه نه یریدل او د ښه خاتمه امید لرل د دې لپاره چې انسان نیک اعمال جاری او ساری ولري په دغه وجه باندې انسان د نیک اعمال پابندي دی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک فرمای چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې اے معشومه یو څو خبره درته کومه هغه ځان سره یاد اوسات اولینی خبره راته داو چې ته د الله د دین حفاظت کوا الله وستا حفاظت کوي الله د دین حفاظت کوا الله به دستا مرسته کوي په هر ځای کې بستا مرسته کوي چې څو غواړي د رب العالمین نه غواړه کله چې مدد غواړي مرسته غواړي د رب العالمین نه غواړه او کدا ټول خلق راجم شي دا ټول امت راجم شي او تعالی سره ضرر در کول غواړي نو تعالی ضرر نشي در کوي مگر هغه چې الله لیکلی او کدا ټول مخلوق راجم شي او تعالی فائدہ در کول غواړي نو فائدہ نشي در کوله مگر هغه چې رب العالمین لیکلی نو د حدیث مطلب دا شو چې د رب العالمین عبادت باندې همیشه والے اولرا الله بستا یادای او اخیری کې راته دا فرمایي چې د رب العالمین یاد نه کوه پراحت کې الله یاد کنو په مصیبت کې به رب العالمین تا یاد زمونږه خلق پراحت کې الله نه یاد کله چې په خوشحالي راشي الله نه یادای ودونه راشي الله نه یادای کته ولا لاړ چې لکه دا ټیپ مغه غو ډول مغه غو دی باندې الله خفقيږي الله یاد کنو تا ته بوای چې دا خو خادي ده سکول غواړي الله خو خلق په غم کې یادای په مصیبت کې یادای سمړې خو نه دی شوی چې مونږه استینیو کو الله یاد نو دا خلق به رب العالمین د مصیبتونو نه راوباس پدره ما سلورم یا میش پس دغه خلقو په کورونو کې به جګړه او غیمه شروع شي دا ولی د رب العالمین نافرمانی کوي سو وخت پورې الله یاد کی او الله به فریدي حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې وسړی راغی او رسول الله مبارک او فرمایل چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم پما باندې حد قائم کا وې د سشي حد وې ما زنانه سب کړی دا
رسول الله مبارک او تو فرمایل چې د دې حد خو نشته دی. رب العالمین وته د زنا حد خودلې او د دې حد خواته الله رب العزت نو خودلې. رسول الله مبارک خو د ځان نه خبر نه کولی. صفا سات ناسو وی بیا را پاسې دوم دغه خبرو کا چې د الله رسول په ما باندې حد قائم کا. وی رسول الله مبارک او تو فرمایل چې د الله بندا څنګه د باندې حد قائم کا. حد خدا باندې زنشم قائم ولې تر څو پورې وਹੀ نه راغلی. وې دوی سره مونږ کو د مانځنه پس کوم دی په رسول الله مبارک باندې آیاتونه نازل شول. اقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل. د شپې په حصے کې او د ورځې په حصے کې چې کوم دی مونږ کاوه مونږ. ان الحسنات يذهبن السيئات. بشک نه کې چې دی دا ختموي بدولره. رسول الله مبارک باندې چې دا آیاتونه نازل شول هغه سړی سوچ چې په ما باندې حد قائم کا. په جمعات کې ناس را پاسې دوی یا رسول الله دایما وی ولې سوچته چې په ما باندې حد قائمول ته تیار دي. وی راشه حد در باندې نه قائمو. الله رب العزت چې کوم نه آیاتونه نازل کړ. کوم آیاتونه نازل کړ دا آیاتونه ورته او فرمایل چې د ورځې په حصو کې او د شپې په حصو کې یو ټیم ځان لا مقرر کا. باغې کې د رب العالمین بندگی کوا. په دغه بندګۍ سره بستاده ګناهونه رب العالمین معاف کوي. خو هټ ګناهونه چې کوم دی هغه د پاره توبه شرط ده. توبه به داغه نه وباسي هغه په دې منځونو باندې رب العالمین نه معاف کوي. هغه د پاره توبه لازمی ده. نو په دې آیت کریمه کې دا فائدہ چې رب العالمین تا تداو فرمایي چې همیشه والے په دې بندګیو کا نو ستا ګناهونه به رب العالمین معاف. نو په دې کې مونږه سو فائدې بیان کی. د رب العالمین ته نږدې کېدل، د الله رب العزت د غفلت نه لرې کېدل، د الله رب العزت مینه او محبت. کته غواړي چې د الله ما سره مینه پیدا شي، د الله رب العزت د مینې صادر د ځان نه راتاول غواړي، نو په خپل عبادتو باندې همیشه والي او کا او د هغې حفاظت وکړه. د غشپکو فائدې مونږ په دې کې بیان. د دې لپاره اسباب څه شي دي؟ یو سړی وایي چې مونږ د نیکو اعمالو باندې دوام ولرو، د دې به څه سبب وي؟ نیو سبب دا دی چې ته نیک عمل کوه. نیکی به تا نیکو طرف ته راکاږي. عبادت چې وکړې نو د بل عبادت نیت چې کوم دی هغه خامخا په زړه کې لازم لره چې زه به بل عبادت هم کوم. نو یو دا سبب شو تا به دا زندګي ټوله چې کوم دی د رب العالمین دا بندګۍ نه ډکوي. دویم سبب دا دی چې نیکه معاشره او نیک ملګري. ملګری چې کوم وي د ملګري په دې لاره باندې دا بل دوست راواني، نو چې ستا دوست هغه نیک عمل وي نو تا به نیکو طرف ته راکاږي. او چې ملګری د بد عمل وي نو خامخا د تا نه به بد عمل جوړېږي. دا کیدی نشي چې ستا ملګری چرسي او پوډري وي یا چې کوم دی نو ربابونه او چمبې وي او ته دې وایې چې نه دې مونږ نیک عمل یو. نه کیدی نشي. دا چې کوم دا نو د عقل نه بار خبره ده. کوم ملګری چې ستا وي همدغه چې کوم دی اعمال به پتا او عادتونه به پتا کې پیدا کېږي. نو نیکه معاشره او نیک ملګري. بل سبب د بد خاتمې نه یریدل، چیرې الله رب العزت چرته ما په داسې حال کې مړ نه کړي چې د رب العالمین د ناراضتیا سبب وي. بل چې کوم دی په دې عباداتو کې د وس مطابق عبادت کول. انسان چې عبادت کوي نو د وس مطابق عبادت دی وکړي. البته چې کوم دی دا په هغې باندې دوام ولري. یو سړی دی او د شپې راپاڅېد او د 20 رکعات یا 10 رکعات تهجد وکړ، په سبا باندې پکې هغه قوت نشته دی. نو دغه انسان ځان سره په خپله ځای ته وکړ. کده پړومبۍ شپې باندې 2 رکعاته مونځ کړی وي او د هغې نه شروع کړی وي، سبا به هم دده چې کوم دی تهجد ته چې کوم دی زړه لګېده، نو دغه عبادت چې کوم دی په منځ کې پرېږدو. نو د وس مطابق چې کوم دی عبادت کول او دعاګانې غوښتل چې ای ربا ما چې کوم دی په خپلې دیندارۍ باندې ماله همیشه والی راکړې چې ستا بندګي پکې همیشه وکړم. نو دا یو څو اسباب چې کوم دي دا د دې دپاره چې انسان په خپل نیک عمل باندې دوام ولري. ځکه چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اے زما محبوبه علیک الصلاة والسلام مبارکه د خپل رب بندگی کوا تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي. تر مرګه پورې به چې کوم دی ته د رب العالمین بندگی کې دانشي کېدی چې انسان وایي چې رب دومره بندګي وشوه نور نشي کېدی. بعض خلک مونږ پسې دا خبرې کوي چې پیرانو کې صوفیو کې داسې خلک وي وی د دوی خپل درجات دي چې هغې درجې ته ورسوي بیا وایي چې زمونږ پیر صاحب نه چې کوم دی اوس عبادت کټ شوی دی اوس عبادت نه کوي. دا دروغ دي، افترا ده، دا په الله باندې دروغ دي.
الله چې کوم د خپل پیغمبر ته فرمایي چې حتا یاتیک الیقین تر مرګ ورځې پورې به چې کوم دی ته د رب العالمین عبادت کې. نو پیر څه شی چې د الله رسول هغه تر ورځې تر مرګ پورې د الله بندگی کوي، نو پیر به څه شي هغه نه به عبادت کټ کیږي. دا دروغ خبرې د دې لپاره چې د خلق د حق طرف نه راوړي، د خلقو د نظریات بدلی، د خلقو عقاید بدلی چې د دې د سوچونه راوړي او زموږ طرف ته رامایل شي. رب العالمین زموږ د داسې خلقو نه پرېږدي. په تېره جمعې باندې ما یو خبره کړې وه، آخري خبره کوم، ټیم پوره. ما خبره کړې وه او د هغې کسانو تشبیه مې د یو حیوان سره ورکړې وه چې هغه حیوان په حیواناتو کې نجس العین ځناور ده. شریعت مطهره نجس العین ځناور ګرځولی ده. ما د دغه خلکو تشبیه چې کوم دا د دغه حیوان سره ورکړه. بار په معاشرې کې چې کوم ډېر شور او شغب شورو دی چې ده ورته کافران ویلي. په ما باندې د انسان دا ثابته کړي چې زه د کومې ورځې نه په دلته باندې ناست یم، صرف د ما نه دا خبره دی واوري یا زمانه دی اوریدلی چېرې تا په دغه فلان کوي بیان کې چې کوم دا فلان کوي جمعې کې تا دا خبره کړې ده چې دا خلک کافران. اول په خبره باندې ځان پوهوي، بیا مخکې چې کوم دا نو منډې وایي یو ته او بل ته ټلیفونونه کوي. مونږ د ځان نه خبر هم نه یو، یو ټلیفون کوي بل ټلیفون کوي. چېرې تا څنګه چېرې په منبر باندې ناست او خلکو ته کافران یې، دا دروغ خبرې دي. ما چاته کافران نه دی ویلي او نه دی مال الله وس راکړي، او دی خو مونږ ته په ښکاره لګی دي. اخرى قسم تاسو ته نه په لوسپیکرو نه اورئ چې دا مشرکان دي، بدعتین دي، مشرکان دي او جهنمین دي. هغه خلکو د پاره هیڅ نشته چې په ښکاره باندې چغې وایي یو مؤمن بنده ته مشرک او کافر وایي. او که زه راولګېدم د یو چا تشبیه مې د یو حیوان سره ورکړ نو زه پې کافر وګرځېدم. دا ستاسو انصاف دی. د دونه تعلیم سره دنیاوي ته دونه د جهل کار کې دا خبره ښه نه ده. اول په خبرې ځان پوهوه. چا درته ووایي چې سپي د نه غوږ یوړه اول خپل غوږ وګوره، بیا مخکې منډې و سپي پسې چېرې د ما نه سپي غوږ وړی دی. نو دا خبرې دروغ دي. په معاشرې کې خبرې کېږي. ما دا خبره نه ده کړې چې دا کافران دي. کافر ورته مونږ نه دی ویلي، رسول الله مبارک کافر ویلي. هغه کس یو مؤمن مسلمان ته کافر وایي، مشرک ورته وایي، او په هغه کې ښکاره کفر ني، ښکاره شرک پکې ني، او ته ورته کافر وایې، نو رسول الله مبارک فرمایي په دې دواړو کې یو کافر دی. یا هغه دی او یا دا ده چې دا چا ورته ویلي، ځکه چې په هغه کې ښکاره کفر نشته، دغه انسان کې ښکاره شرک نشته، او ته ورته د مشرک نسبت کې رسول الله مبارک فرمایي چې ته مشرک او ته کافر. الحمدلله مونږ مؤمنان یو. دا خبرې نه زه کوم او نه مې کړي دي، او چې کله یې کوم نو بیا انشاءالله مونږ په میدان کوو. مونږ بیا په ګوټ کې نه کوو چې کیناره سپیکر باندې وایو او بیا به بار ته نوځو. نه، ما سره به کس کینې چا په وړاندې مې کړي دي. او دغه 13 جمعه د دغه ریکارډ هم موجود دی. هغه ریکارډ واوره چې ما پکې د کافر نسبت کړی، د حیوان نسبت مې پکې کړی چې حیوان ده او دغه حیوان ده، او ته راولګېدې تا د حیوان نه کافر جوړ کړ. نو خبره مونږ دا کوله چې د رب العالمین په دغه عباداتو باندې همیشهوالی پکار ده. چې کله ته همیشهوالی په دغه باندې ولرې نو رب العالمین به چې کوم دی جنت ته داخل کی. لکه حضرت بلال رضی الله عنه رسول الله مبارک ورته فرمایي چې اے بلاله دا کوم عمل دی چې ته کې چې ستا دغه پڼو دغه پیزار کشارې ټکارې زه په جنت کې وړاندې وینم. دی یو غریب صحابي و، د کجوري د دې بوټي د دې دغو نه چې کوم دی د دې لخت نه پیزار جوړو، هغې به ټکارې کولو. نو دغه ټکارې زه په دې جنت کې وړاندې د ځان نه اورم. دا کوم عمل ته کې وی یا رسول الله مبارکه بل عمل خو نشته دی، خو لیکن کله چې زه هم بې اودسه شوی یم، اودس مې مات کړی دی. دا فائدہ پکې ده چې صحابه کرام به په اودس کې ګرځېدل، بې اودسه بنو. وی چې کله زه هم بې اودسه شوی یم، ما اودس کړی دی، او د هغې نه پس چې څومره د الله خوښه وه هغه مې مونځ مې کړی دی. علما کرام فرمایي چې دا 2 رکعاته مونځ دي، ځکه د غسل نه پس 2 رکعاته مونځ ده. جمعات ته رالی او ټیم جایز وي، روا ټیم وي، په هغې کې 2 رکعاته مونځ تحیت المسجد ورته ویلی شي. د سفر نه راغې 2 رکعاته مونځ ده. نو دا ټول مونځونه دا 2 رکعاته دي. نو دا 2 رکعاته مونځ ده. چې کله هم زه ما اودس کړی ده، اودس مې تازه کړی ده، 2 رکعاته مونځ مې کړی ده، هغې باندې مې همیشه والی کړی ده.
نو دغه همیشه والی په وجه باندې الله رب العزت جنت ته بوتلو او رسول الله مبارک او فرمای چې استاد دغه پیزار هغه کشار هغه د ځان وړاندې چې کوم دی اورم رب العالمین دې موږ په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي څنګه مې به شه په زمانه شوی رب العالمین دې ما تمام پیوږي وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.